د یوې چورلکې غورځېدو په پیښه کې 6 تنه پاکستاني پوځیان افسران وژل شوي دي. سلام ستړي مه شئ، وخت مو پخیر. په لوی افغانستان چینل کې درته ښه راغلاست وایم. د نویو تازه خبرونو لپاره در سره لوی افغانستان چینل سبسکرایب کړئ. د یوې چورلکې غورځېدو پیښه کې 6 تنه پاکستاني افسران وژل شوي دي. د پاکستان پوځ اعلان کړی دی چې د یوې چورلکې غورځېدو پیښه کې د یو شمېر افسرانو په ګډون 6 سرتیري وژل شوي دي. د پاکستان د پوځ عامه اړیکو دفتر لخوا په یوه خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې دا پیښه پرون په افریقا هیواد کانګو کې رامنځته شوې ده. سرچینې زیاته کړې ده چې دغه سرتیري په کانګو کې د ملګرو ملتونو د سولې په ماموریت کې دنده ترسره کوله. په خبرپاڼه کې راغلي چې دوی معمولا سره سم پر خپلو دندو بوخت وو او په چورلکه کې سفر کوو چې په ځایي وخت د غرمې په 1 بجه چورلکه غورځېدلې ده. سربیره پر دې پاکستان کې د پوځ د وسلو په ډیپو کې چاودنه شوې ده. پاکستان کې د پوځیانو د وسلو په یو ډیپو کې چاودنه شوې چې د پاکستان پوځ د یاد چاودنې د پخلي ترڅنګ په خپاره کړې خبرپاڼه کې ویلي چې د وسلوالو ځواکونو په یوې ډیپو کې شوې چاودنې مرګ ژوبله نه ده اړولې، خو نور زیان نه یې تر شا پرېښودي. پوځ زیاته کړې ده چې دا چاودنه د سیاکوټ پوځي اډې په منځ کې د وسلوال په ډیپو کې د اور لګېدنې له امله رامنځته شوې ده. پوځ څرګنده کړې ده چې اور یې ډېر ژر کنټرول کړی دی او د بلې خوا عیني شاهدان ډان ورځپاڼې ته ویلي چې اور لګېدنې تر چاودنې وروسته رامنځته شوې ده.